بشي مرگئی پو اجل یو ظلی بمرما خاوری اما خاوری بشم خاور لا بزماوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رحیم الله متقی د لغمان ولایت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که څوک د قرآن کریم تلاوت کوي او په ده باندې د تلاوت څو سجدې لازم شي، د هرې سجدې لپاره به ولاړیږي، نیت به کوي، که یو ځل په ولاړه بیا په ناسته سجده او نیت به کوي. یعنی هدف یې دا دی چې په ناسته باندې سجدې تلاوت ادا کیږي که نه ادا کیږي. له لمانځه څخه د باندې د تلاوت د سجدې طریقه دا ده چې په ولاړې به نیت تړي او د لاسونو د پورته کولو بغیر تر الله اکبر ویلو وروسته به سجدې ته ځي. یعنی لاسونه به نه پورته کوي، الله اکبر به وایي، سجدې ته به ځي. په سجده کې به تسبیحات وایي او بیا به الله اکبر وایي، د سجدې نه به سر پورته کوي او له سلام څخه پرته به له سجدې څخه جګیږي. کله چې غواړي د تلاوت سجده ادا کړي، نیت به وتړي په ولاړه باندې، لاسونه به غوږو ته نه پورته کوي، الله اکبر به وایي، ځي به سجدې ته. په سجده کې د چې کله 3 وارې سبحان ربی الاعلی ولوست، بیا به الله اکبر وایي، سر به پورته کوي. سلام ګرځولو ته ضرورت نشته، هغه د تلاوت سجده ادا شوه. خو فقهاو دا هم لیکلی دي که چیرته څوک په ناسته باندې الله اکبر ووایي او سجده وکړي بیا هم پروا نه لري. په ناسته باندې سجده الله اکبر ووایي او سجده وکړي، دا هم جایز دی. بحر رایق په 2م جلد کې په 126 صفحه کې باب سجود تلاوت په دې کې لیکي: ومما يستحب لأدائها أن يقوم فيسجد. د تلاوت د سجدې لپاره غوره دا ده چې وبدرېږي بیا به سجده وکړي. یعنی نیت دې وتړي، د ولاړې په حالت کې د الله اکبر ووایي، بیا د سجدې ته لاړ شي. ځکه کم خرور چې د الله رب العزت په کلام کې راغلی، خرور، د دې نه هدف سقوط دی عن القیام. خرور څه ته وایي؟ سقوط عن القیام، چې د ولاړې نه به راښکته کېږي، سجدې ته به راځي. او همدا روایت د ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه هم دی. خو په پای کې بحر رایق لیکي: وان لم یفعل لم یضر. که په ولاړې باندې نیت ونه که او د ولاړې نه راښکته نشي، یعنی په ناسته الله اکبر ویلي او سجدې ته لاړه، بیا هم ادا کیږي او جایز دی. همدارنګه علامه ابن همام په فتح القدیر کې په لومړني جلد کې په 478 صفحه کې باب سجود التلاوت او امداد الفتاوا په لومړني جلد کې په 383 صفحه کې باب سجود التلاوت کې لیکي: طریقه د ادا د سجدې تلاوت دا ده چې نیت به تړي او الله اکبر به وایي، ډایرکټ به سجدې ته ځي. او وروسته بیا لیکي چې مستحب دا ده، غوره دا ده چې ان یقوم فیسجد، چې ودرېږي بیا سجده وکړي. همدا روایت د ام المؤمنین نه هم دی، اما که چا په ناستې باندې ادا کړه بیا هم ستونزه نه لري، ادا کیږي. په ګونګه ژبه دریابونه وایي چې یو الله 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 شته دی.